سلام ملګرو د جهان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. نننۍ ویډیو د سبسکرایبرز په باره کې د څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل نه سبسکرایبرز په اسانه توګه بند کړو. نو تاسو غواړئ دغه سبسکرایبرز بند کړئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ. زه دوستانو غواړم چې دغه سبسکرایبرز دلته ښکاري دغه چینل څخه بند کړم. د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ لومړی ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې به تاسو دوستانو وایټي سټډیو سرچ کړئ. کله چې دوستانو وایټي سټډیو سرچ کړه نو دلته بیا یوټیوب سټډیو راځي. دوستانو لومړی اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په لومړي اپشن باندې کلیک وکړو نو بیا دلته تاسو دوستانو راشئ سیمپلی په دغه کونج کې په دې درې نشانو باندې تاسو کلیک وکړئ. د دې نه بعد دوستانو ډیسکټاپ سایټ موږ اخلو. دا ډیسکټاپ سایټ تاسو ښکاري دې ته خالي چیک ولګوئ دوستانو. تاسو کله چې دې ته چیک ولګول نو بیا راځو دلته لاندې سیټینګ ته. په دغه کونج کې سیټینګ باندې موږ کلیک کوو. کله چې دوستان په دې سیټینګ باندې کلیک وکړ نو دلته په دې دویم اپشن په دې چینل باندې موږ کلیک کوو. کله چې دوستانو په چینل باندې تاسو کلیک وکړ نو دلته دوستانو موږ ایڈوانس سیټینګ اخلو. تاسو دا دوهم نمبر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک وکړ نو لږ لاندې به تاسو راشئ. دلته سبسکرایبرز کاونټ دی دې ته چیک لګېدلی دوستانو. موږ سیمپلی دغه چیک د دغه ځای څخه لرې کوو او همدارنګه په سیف بټن کلیک کوو. تاسو دلته سیف بټن ګورئ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو. او همدارنګه بیا راځو خپل د یوټیوب ته چې ګورو چې دغه سبسکرایبرز بند شوي دي او که نه. تاسو به هم دوستانو په همدې طریقې سره خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبرز بند کړئ. دوستانو تاسو وکتل چې دغلته سبسکرایبرز نو هغه بند شو ډېر په اسانه طریقې سره. تاسو هم کولی شئ چې په همدې طریقې سره خپل د یوټیوب چینل سبسکرایبرز بند کړئ.